ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية. دير محترم معزز مسلمانان ورنو د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه هغه دا د زما عزتمندو چې انسان د خپلو بچو او د خپل اهل د هغوی حقوق ادا کړي، ځکه چې هر یو مسؤول د دې خبرې دی چې د خپلو بچو تربیت وکړي، د خپل اهل حقوق ادا کړي. الله سبحانه وتعالى فرمای: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اے مومنانو، خپل ځانونه د جهنم د اور نه بچ کړئ او خپل بچي د جهنم د اور نه بچ کړئ. داسې اور دی چې خشاک به د هغوی انسانان وي او کاڼي به وي او سخت ملائک ور باندې مقرر شوي دي. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. او داسې ملائک دي چې د الله سبحانه وتعالى خلاف نه کوي، د الله د امر خلاف نه کوي. ويفعلون ما يؤمرون. نو د خپلو بچو تربیت کول، هغوی ته دین ښودل، د هغوی تعلق د خپل رب سره برابرول، هغوی ته ادب ښودل، هغوی ته علم ښودل، دا ټول د بچو حقوق دي. د هغوی ښه خدمت کول، تربیت کول. حسن بصری رحمه الله تعالی فرمای چې قوا انفسکم واهلیکم نارا، معنا دا ده چې مروهم بطاعة الله، د الله سبحانه وتعالى د اطاعت امر ورته وکړئ، چې د الله سبحانه وتعالى عبادت وکړي. همدارنګه مفسرین فرمای، علي رضی الله تعالی عنه ته منسوب دی دا قول چې ادبوهم وعلموهم، تاسو د خپل بچي دیو ته ادب ورکئ او دیو ته علم زده کئ. نو الغرض رعایة حق الاولاد والاهل من شعب الايمان. د خپلو بچو رعایت کول، د هغوی حقوق ادا کول، په ښه توګه باندې د هغوی خدمت کول، دا د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه ده او ډیر فضایل هم لري. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې من عال جاریتین، چا چې د دوه جنکانو تربیت وکړه، د دوه لورینې دي، دوه خویندې دي، د هغوی خدمت یې وکړه، د هغوی تربیت یې وکړه، حتی تبلغا، تر دې چې هغوی لوی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: جاء يوم القيامة انا وهو هكذا. وی فرمایل چې دا به د قیامت په ورځ باندې راشي او زما سره به د قیامت په ورځ باندې داسې وي، ضم اصبعیه، دوه ګوتې یو بل سره یو ځای کړلې. نو په دې کې ډېر اجر پکې دی او د ایمان په شعبو کې ډیره مهمه شعبه هم ده. د خپلو بچو تربیت کول، د خپل اهل تربیت کول. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ او تاسو ته دا توفیق را په برخه کې چې د خپلو بچو خدمت او تربیت وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.